السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه چرته روانې؟ ټیوشن لازم کنه یار. مړه ټیوشن له بلاړ شي. راځه مړه د ډیر واینس نوې ډرامه راغلې هغه در باندې وګورم. هغه ډیر واینس ولا اوس پیژم ډېر ښایسته ښایسته لکان ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې ځي ته ولګه پلی که ولکه زما دا موبایل دې خوښ شه که نه؟ یار موبایل خو څنګه ډېر زیات ښایسته دی. یا زه مې پلار ته وایم چې ما نن دغه شانتې راولېږي. پلار ته څه لوې مړه؟ دا موبایل ستا دی که نه؟ ستا نه قربان. ټیک دی مهرباني. ټیوشن نه وخته انشاءالله بیا ملاو شو. ټیک ده. کم دی نو زموږ دونه قسمت چېرته دی. خلک وایي پلار یې په سعودي کې دی. آیفون به راولېږي، ایټول به راولېږي. والله یو شیز مې اوسه پورې ونه لیدو. خو پلار خو یو سیټ راولېږه که نه اوس لاس مې ماتېږي. والله زما نه پیدایش نه 20 کاله مخکې تللی دی. اوسه پورې ما یو ټک شیز ونه لیدو. دا څه دي مړه څه شی دی یاره؟ خلک په کلي کې وایي راته وایي ستا پلار خزانې ډکې کړي. کم دی موږ کم نه ډک کړې. دا څنګه خزانه ده والله. نو د ټیک کال کوم چې ما موبایل راولېږي. ته ورېږه. हेलो बच्चे. السلام علیکم ابا جانا. वालेकुम अस्सलाम बच्चे. څنګه یې ښه یې؟ बच्चे خیر ما خیر خو بس خیر و ما ویل چې موبایل راولېږي. موبایل څه کې هر سبق ولوي. ته خو ټیوشن ته ځم د کور کارونه هم کوم سبق ته هم ځم هر څه کوم. دا شان سبق وها یو شل ورځې پس درځم او بیا بل موبایل واخلم. ښه ښځه ټیک دی موبایل سره راوړه. ښه ټیک ده بس که ښه. خو چې کله اتلې ځان سره راوړه زه خدای په امان. چوکرګان دي هر ځای چوکرګان دي خوري د هلکانو پیسې پسې روان دي ځان په خیر شیخه څنګه یې ښه یې څه کوې؟ ډرامه پې ګورم. چوکرګان زمانه یې زه یې مخیر پیدا کړم اورې ما مې پلار ته ویلو چل ورګې کله ونن درځم کله 20 ورځې بعد درځم خو زه یې مخیر یې بس پیدا کړم. تاسې ما ته ویلو زما موبایل ستا دی مال دا پیدا کړي ماله. زما موبایل خو ستا دی دا واخله او د لطیف سره به نه ګرځې ځان له پې ډرامې ګوره. خلکه دا ښکلي هلکان د چا خپلېږي نه چې دې خالي شي بیا به تا سره ګرځېږي نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر یارو څنګه ښه یارو څه کوې؟ بس داسې د غاړې ته ناست وم او د پټو مټو سیل مې کوو. ته څه کې مړه چې زمونږ کې وار راشي د پاسه پلار راشي ما چې د موټرسایکل چل راته یاد. مړه ولې نه قربان نه موټرسایکل چل خو آسان دی اوس به راته یاد کړم خو ګورې زما خبره واوره دغه عبدالله څه نه دی هغه څه به ګورې نه ګرځي موټرسایکل چل راته یاد ما ته چا څه ډوزې ویشتي ته وایې د هغې څه ډېر ګرځي. نه ما هغې څه نه ګرځم خو موټرسایکل چل راته چا ته څه ډوزې ویشتي ده. اوس به راته یاد کړم راځه کښېنه وته مړه دا موټرسایکل څه چل دی خو دا کلچ چې کوي او دغه ګیر دی صحیح دا کلچ هنچ او ګیر ورکوه. تا ته به وایي ستا یمه ستا نه به جدا نشم خوري به قسمونه چې عمري به د بل چا نشم. تا ته به وایي ستا یمه ستا نه به جدا نشم خوري به قسمونه چې عمري به د بل چا نشم. یارو ولې خفه یې؟ مړه داسې څه نشته خو لطیف نه دی دا شانتې مې تنګی. د لطیف داسې سړی شو چې زما په وجه تا ته وایي چې داسې مه ګرځه. راځه چې لاړ شو پسې اوسه. چې ور شو پسې را هلکه لطیفه ته د ریحان نه ولې غلی نه کښېنې؟ چې څنګه د زمانه روپۍ خوړلي داسې به ستا نه هم خوړلي د زمانه 40,000 روپۍ خوړلي او که ته دومره غیرتي که نه دا روپۍ ما ته راکړه دا ستا مبارک شي. ستا 40,000 روپۍ قرض دی او د هغې په دې واله 50 خو د دې لږ سره نور وینه نه ما هغه غیرتي انسان دا واله پیسې واله دا واله په دې کې 50,000 روپو چک دی واخله ستا دې مبارک شي. ځه ځه ورکېږه شکدله. زړول مې دم پکې. السلام علیکم کتونکو محمد ابراهیم یم او د ریحان خان دیر واینس چینل والا سره موجود یم. د هغې ټیم والا موږ سره دي ویډیو یې جوړوله ډېر زیات محنت یې وکړو او دغه ویډیو چې کومه ده پوره ورځ یې پرې ولګوله بیا یې راوالې 4 منټه ویډیو جوړه کړي. نو ریحان خان نه ما تپوس وکړو چې یاره تاسو خو دومره ډېر زیات محنت کوئ. نو ریحان خان ما له ډېر ښایسته جواب راکړو
یاره موږ دا مهنت موږ کوو موږ دا غواړو چې یاره موږ د خلکو په مخونو باندې خندا راوړو د چا بدنامي ونه کړو او د سزي بدنامي هم ونه کړو نو ګرانو کتونکو دوی وایي چې معاشرې ته موږ یو میسیج ورکړو تاسو دوی سپورټ کړئ د دوی د چینل لایک سبسکرایب کړئ او د ویډیو مخکې وړاندې شیر او دا ویډیو چا خلاف نه به هیڅوک سلیکشن وانه خلای به دا موږ انټرټینمنت لپاره په فني انداز کې ځان